اکدم هغه چوت کی او ویس ما ته پته ده چې ستا په دې کور کې زما زوی دی، زما زوی را بهر کا. غټه خطرناکه چوړیل. که په سټوري باندې ځان پوه کول غواړئ نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې به یوه غټه خطرناکه چوړیل راوتې وه او هغې به ماشومان تښتول، او یو ځل به چې ماشوم خپل کور ته ویوړ نو واپس به ماشوم بیرته بیا نه را پرېښود څو به چې خوړلی نه و. نو دغه رنګې په دغه بل کلي کې اپیز او د هغې دوه زامن اوسیږي او یوې ورڅخه ښځه وي. او اپیز یو مزدورکاره انسان وي او ټوله ورځ په پټو کې کار کوي. او دا یو ورځ یې پټي ته تللی وي او په دې کې اوکاش خواله راغلی وي او اوکاش ورته وایي هلکه څنګه چل دی یاره حفیظه، بیخي صفته دې نه لګي. غیب را غیب صرف زما خیال دی کور پروت دی او نوره دې بهر څه پته نه لګي یاره. نو په دې کې ورته هغه اپیز وایي یاره پته به م څه ولګي خو په دې غریبۍ کې راګیر یو نو دې پټو ته ځو راځو او کور یو بس. دغه د ژوند مرحلې ته چې بس دا تېرهونو نور خو زمونږ څه ذریعه د دې پټي نه بغیر بل څه نشته دی او که نه. نو په دې کې ورته اوکاش وایي هلکه وروره دا دنیایي خبرې به هم کېږي خو چې نن دې د یو بلې نه خبر کما او دا پیغام ستا دپاره او د ټول کلي دپاره ډېر لازمي دی. دا پیغام داسې دی چې دغلته یو غټه چوړیل راوتې ده او ماشومان پټوي. ما ته پته ده چې ستا کور کې دوه ماشومان دي، د هغو ډېر زیات خیال ساته چېرته دنه هغه ماشومان ونیسي او که نه زموږ شان غریب سړی ځان د دې کلي حالاتونه لږ لږ خبروه. پټي ستا هم دي خو زموږ هم دي او په خپلو بچو باندې ډېر زیات خیال ساته. نو په دې کې ورته اپیز وایي ارې اوکاش وروره زه خو تا ډېرې ښکلې خبرې نه خبر کړمه. ښکلې هم ده او زما دپاره ډېره ښکلې ده او ډېره بد هم ده د کلي دپاره، ځکه چې د دې خبرې نه څوک خبر نشي نو هغه به خپل ماشومان بهر ته پرېږدي. نو موږ له پکار ده چې خپل ماشومان بهر ته نه راپرېږدو او زه به کلي کې هم دا پیغام خور کم. نو په دې کې اپیز خپل کور ته راغلی وي او خپلې ښځې ته دا خبرې کوي چې بهر ته به څوک واړه هم نه پرېږدی ته چې بهر غټه چوړیل راوتې ده او دا یاره په ټول کلي کې خوره شي. او په دې کې یو ورځې بار ته د حفیظ زامن او د هغې ښځه راوتې وي او حفیظ کار له راغلی وي او د حفیظ زوی یو ناست وي یوې لور وي. نو د حفیظ زوی خپلې مور ته یې وایي ارې همه جان ما به نن پرېږدی بهر لوبو له او زه ډاک ته ځمه چې زه ځان له ښکلې لوبې وکم او زه خو په دې کور کې تنګ شومه. دا څنګه چوړیل ده دا به ماته څه ووایي او هیڅ چوړیل نشته، ماته چوړیل څه نشي ویلی. زه په دې کور کې ډېر تنګ شوم او زه بهر مې له ډاک ته ځمه.
نو په دې کې ورته مور وایي هرې زیه کېنه مړه ته څنګه بهر ته ځې پلار به دې بیا ماته کارېږي چې تا واړه ولې بهر ته پرېښي وو او چې واړه چوړیل به وتښتوي هغه خور چې د څنګه ناسته ده دغسې کښېنه که نه ته ولې بهر ته ځې نو په دې کې هغه ډېر نه قلاریږي او لګیا وي ورته دغه شان خبرې کوي چې زه ډېر تنګ شوی یم او زه به خامخا ملړاک ته نن ځمه نو په دې کې مور ډېره تنګه شي او ورته وایي چې ځه نو په دې کې هغه د خپله کوره راوتی وي او په دې لاره روان وي ځان ملړاک ته رسوي او په دې کې د برې نه یو چوړیل لا کوزه شوي بخیلی او هغه په هغه ځیګي کې وردېږي او هغه چوړیل ته وایي هرې ته له څه شی ما به اوس پرېږدی زه خپل ملړاک ته ځم او په ما ناوخته دی د څه شی ما ته ما د مخې نه سیټه شه که نه نو په دې کې ورته چوړیل وایي زه ستا د مخې نه څنګه سیټه شمه څنګه اخر زه ستا د مخې نه څنګه سیټه شمه ولې سیټه شمه زه به تا ښکلي ځایونو ته بوځم او صحیح لوبې به ته هلته وکړې او ستا د خوښې سامانونه او ستا د خوښې ملډاک به هغلته وي هغلته زه به تا داسې ځایږي ته بوځم نو په دې کې ورته د حفیظ زوی وایي هرې زما د مخې نه سیټه شه او زما د مخې نه سیټه شه زه خپل ملډاک ته ځمه نو په دې کې هغه په دلاسۍ بوځي چې چغې ونه وهي خو هغه ورسانه ځي نو په دې کې एकदम هغه چوت کی او ویسي او په دې کې کور ته رانشي ډېر ټیم تیر شي او د حفیظ ښځه او لوری هغلته خپل کور کې وي او بلاش سوچونه کوي چې دا اخیر چېرته لاړو او ځان سره لګیا سوچونه ډېر زیات کوي نو په دې کې حفیظ کور ته راشي او خپلې ښځې ته وایي هرې ښځې زما هغه بل زه چې شو ما خو تا ته ښه ویلو چې بهره پرې نه دی یو ماشوم هم بار په ما په روډونو او په کلي کې ونه لیده چې ماشوم دې چېرته پرې نه ښایي که نه هغې خطرناکې چوړیل به وړوي نو په دې کې ورته ښځه ټوله خبره وکړي چې ما خو ډېر خواري وکړه او ما ورته منت وکړو چې بهر ته مه ځه خو هغه په خپله مرضۍ ووت او ډېر چیړی راسکاو نو په دې کې حفیظ خپلې ښځې ته ډېر زیات قار شي او ورته وایي چې تا دا وړوکی بهر ته ولې پرېښود چې دا اوس هغه خطرناکې چوړیل وړوي نو په دې کې حفیظ په دې کلو کې وګرځي خو چېرته هم ورته میلاو نه شي او د هغې خطرناکې چوړیل کور ته لاړ شي او چوړیل بار ولاړه وي او هغه حفیظ ورته وایي هرې چوړیل تا به نن زما زوی راوړوي خامخا ځکه چې په ټول کلي کې نشته دی او یو کور مې پسې ولټاوه ما ته پته ده چې ستا په دې کور کې زما زوی دی زما زوی را بهر کا کنې خیر به دې نه نو په دې کې ورته چوړیل وایي څنګه به زما خیر نه ها تا زوی دلته نشته دی نه او خیر به ستا نه ځکه چې زه یو خطرناکه چوړیل یم چوړیل خیر بستان وي نو په دې کې ورته حفیظ وایي چوړیل زما زوی به ته خامخا رابر کې او که رابر دې نه کو نو خیر به دې نه زه به تاله ډېر
ناشنا علاج په دې ټولو خلکو وکمه. نو هغه چوړیل ته حفیظ ډېرې خبرې وکړې خو هغه چوړیل پې نه سمیږي. نو دا سټوري د دې ځای پورې وه. که تاسو ته دې سټورۍ دویم پارټ پکار وي نو کامنټ سیکشن کې ووایئ. او که سټوري هم دا پارټ 1 هم خوښ شوی نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او میلاویږو به په 2 پارټ کې. د لوی الله په امان.